دا کیسه د یو ډېر خاص ښځې ده چا نوم خوله بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنه. هغوی خپله دا کیسه څه داسې بیانه کړې ده. د هغوی خاوند نوم اوس ابن الصامت و، کوم هغوی نه د عمر کې لږ مشر و او خوی کې ډېر بد و. نو هغوی ویل چې زما خاوند به هر وخت ماته څه نه څه بدې خبرې به کولې، او یو ورځ زموږ څه خبرې باندې جنګ وشو، او هغې جنګ کې راته وویل چې ته نن نه پس زما مور په شان یې، یعنی ستا ملا زما مور په شان ده او ته زما باندې نن نه پس حرام یې، او اوس ته زما ښځه نه یې او ستا زما باندې هیڅ حق نشته، زموږ د رشته خلاصه ده. نو دا هغه وختونو کې یعنی د جاهلیت وختونو کې د یو قسم طلاق و، خو مسله دا وه چې هغوی اوس مسلمانان وو. نو حضرت خوله ویل چې بل ورځ کله دا راغی د دې غوسه خلاصه شوې وه. هغې زما نږدې راتل غوښتل او ما ورته ویل چې ته داسې نشې کولی، اول ته ما ته وې زه ستا مور په شان یم او اوس ته نږدې راتل غواړې. نو هغې راباندې لاس اوچت کو. هغه عمر کې زیات او لږ کمزوری و. نو ما ورته دیکه راکړه او کور نه وتښتېدلم، او بیا زه جړا کې نبي صلی الله علیه وسلم ته لاړم او هغوی ته مې ګیله وکړه. نو کله چې هغوی خپله خبره نبي صلی الله علیه وسلم ته وکړه، دا هم کیدی شو چې الله به هغوی ته څه پردې کې څه خاص خبره څه پټه خبره به کړې وه، خو الله څه وکړو چې هغې ښځې دپاره یو پوره صورت یې نازل کو، سورة مجادله. او هغې صورت اولني ټکي هم دا دي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، یعنی الله د هغې ښځې خبره واورېده کم تاسو ته د خپل خاوند ګیله اخیستې راغلی ده. نو تاسو اوس د خبرې باندې لږ سوچ وکئ چې هغې ښځې ګیلې جواب کې الله یو دومره لوی صورت ولیږو. اوس هر څوک یې دا صورت لولي او دې نه موږ له یو ډېر لوی سبق میلاویږي چې د خپل ښځو عزت څنګه کول دی. نو سوره مجادله دا هغه صورت دی کوم هغې نیکې ښځې دپاره نازل شوی و. که زه ستاسو نه تپوس وکړم قرآن هغه کوم صورت دی کوم کې د الله نوم هر آیت کې راځي، نو تاسو به وایئ سوره اخلاص یا هغې په شان څه نور وړوکي صورت نوم به واخلئ. خو سوره مجادله هغه لوی صورت دی کوم کې د الله نوم هر آیت کې راځي. نو سوره مجادله د 2-3 پاڼو باندې ده، یعنی د یو لوی صورت دی. نو دې نه دا یو معنی دا هم وځي. نو الله دا ویل غواړي چې ما هغې ښځې خبره واورېدله چې کله نور هیڅ چا هم هغې خبره نه اورېدله. نو یعنی کله هم یو ښځې باندې ظلم کیږي، که هغه څوک هم وي چې هغې باندې ظلم کوي، نو الله هغې خبره اوري او د هغې جواب کې صورتونه نازل کوي. او هغې صورت هر آیت کې الله خپل نوم استعمال کړی دی، یعنی الله هغې له واورېدو. او دې شی له د صحابیانو هم خپل یو دستور جوړ کړی و. نو دا شی تاسو د حضرت عمر وختونو کې هم به ښکاري. هغوی څومره لوی او عظیم صحابي وو. نو هغوی یو ورځ چا سره روان وو. نو هغوی نوم و الجرود رضی الله تعالی عنهما. الجرود ویل کله موږ روان وو نو یو ښځه راغله او هغې حضرت عمر له ودرو او ویل عمر زما خبره اوره، زه تا له هغې وخت نه پیژنم کله ته عمر وې، یعنی ډېر وړوکی وې او ته به د بازار نه تېرېدلې او تا به خپل بیزې سرولې. زه تا ته ویل غواړم چې ته اوس یو خلیفه یې، نو خدای نه به یریږې. نو کوم کس ایمان لري هغه د الله او آخرت یې را خپل زړه کې ساتي او هغې ته دا معلوم دی چې مرګ او آخرت ډېر نږدې دي. نو حضرت عمر چې کله دا خبرې واورېدلې نو ډېر وژړل. نو الجرود هغې ښځې ته وویل چې ته څوک یې او تا سره څه مسله ده او ته د حضرت عمر سره داسې خبرې ولې کوې؟ ته خبرې چې دا امیر المؤمنین دی او خلیفه سره خلک داسې خبرې نه کوي. نو حضرت عمر الجرود له ودرو او ویل چې ته خبرې د ښځه څوک ده؟ دا هغه حضرت خوله ده چې چا خبره الله اووم اسمان باندې اورېدې وه. نو ته څه پوهېږې چې زه به د دې خبره نه اورم؟ نو دا یو داسې دستور جوړ شو د صحابیانو کې. او یو ورځ حضرت عمر چا کس سره ناست و او حضرت خوله راغله. نو حضرت عمر هغې کس له پرېښودو او حضرت خوله خبره اورېدو باندې ولګېدو. نو حضرت خوله خبرې کولې لګیا وه او لګیا وه او حضرت عمر هغوی مخکې ډېر عاجزي سره ناست و او هر څه یې اورېدل. نو کوم کس چې هلته ناست و هغې ته دا خبره خوښه نه شوه او هغې حضرت عمر ته وویل چې تاسو دلته یو قریشي له پرېښودو او یو بوډۍ ته تاسو داسې غوږ ایښی دی او هغې مخکې دومره عاجز ناست دی. نو دې خبرې نه موږ ته معلومیږي چې حضرت خوله څو ډېر لوی قبیلې نه وه. نو حضرت عمر یو ځل بیا هغه خبره وکړه چې دا هغه ښځه ده د چا خبره الله اووم اسمان باندې اورېدې وه. سبحان الله. نو دا د هغه خوله بنت ثعلبه. او بیا حضرت عمر ویل که دا دلته ټوله شپه هم ناسته وي نو زه بیا هم به دوی ته تلو نه ویم. که دا څه هم ویل غواړي او څومره وخت هم اخلي نو زه به دوی ته هیڅ نه ویم.
او که مونځ به ښه شي نو زه به مونځ لولم او بیرته به راځم او بیا به د دوی خبره اورم. نو د صحابیانو کې د ښځو عزت کولو یو داسې دستور جوړ شو. او دا خبره هم پوه شئ چې څه خلکو کوم چې د دنیا کې نه اوریدل کېږي داسې نه دی چې الله هم هغوی نه اوري. او موږ دا خبره هم پوه شو چې کله هم موږ سره څه زیاتی کېږي نو هغې ګیله د موږ الله نه کوو او الله موږ له همیشه اورېدو همیشه اوري او همیشه اوري به. او موږ ته دې خبرې باندې هم غور کول پکار دي چې موږ هغوی خلکو په شان جوړ نه شو کوم نورو باندې ظلم کوي چې موږ خو د کور کې مشر یو او موږ خو څه هم کولی شو او دلته څوک دی چې کوم موږ نه به تپوس کوي. خو دا وګورئ چې الله هغې ښځې خبره د اووم اسمان باندې اورېدې وه او یو پوره سورت یې نازل کړی و. نو موږ له الله نه یېرېدل پکار دي چې موږ داسې جوړ نه شو.